د همدې موضوع په هکله قدرمن لیدونکو سپینه ماڼۍ وایي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو هیڅ پلان نه لري. د افغانستان د نغدو زیرمو د خوشي کولو لپاره په امریکا کې قانوني او قضایي خنډونه څه دي؟ امریکا څنګه مطمئن کولی شي ځان چې دا پیسې طالبانو ته نه عام ولس ته لاړ شي؟ پر دې او نورو پوښتنو باندې د خپرونې د ملمنو نظر اخلم له کابل څخه د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر پي سید اسحاق ګیلاني صاحب او همداشان له شیکاګو څخه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال د صبحان مصباح صاحب په خپرونه کې دا شیبه په سکایپ را سره مل دي. په خیر راغلی خپرونې ته قدرمن ملمانه. په پیل کې راځي چې د جنسا کې د خبرو څخه پیل کړو. د سپینې ماڼۍ ویاند، تاسو د سپینې ماڼۍ د ویاندې خبرې حتما په رسنیو کې اورېدلې دي. دوی د افغانستان کنګل شوي پیسې خوشي کېدل مشروط په 3 مواردو کړي دي. ستاسو په نظر دغه دلایل څومره موجه دي ګیلاني صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه او سلام جناب مصباح صاحب ته او د افغانستان سرفراز خلکو ته. زه فکر کوم چې دا دلایل ډېر موجه نه دي. د افغانستان خلک د پیسو ته ضرورت لري او نړیوال ټول پوهیږي چې په افغانستان کې یو لوی غمیزه روانه ده، هم وچکالي دی او هم په بانکونو کې څه شی نشته دی. دا پیسې که خلاص نشي دا به د افغانستان لپاره ډېر لوی ناورین په مخ راوړي او د دې ځواکګوی به هغه ملکونه وي چې کوم دا مصیبت په افغانستان باندې راوستی. زما په نظر باندې یو مقدار طالبانو ته ضرورت دی چې د نړیوالو سره ځان همګامه کړي، د هغوی خبرو سره ځان شریک کړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته غاړه کړي او بالاخره زمینه دې ته مساعده کړي چې دنیا افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. مونږ بعض ملکونه چې مونږ سره مرستې کړې دي دا غوی نه منندوی یو، ولې دا قطعا نشو منلی چې د افغانستان خپل پیسې کنګل شي او هغه افغانانو ته ورنکړل شي. مصباح صاحب که حقوقي اړخ ته د دې موضوع راشو، د سپتمبر د پیښې د قربانیانو د بیلابیلو ډلو او د وکیلانو ترمنځ د دې پیسو پر سر اوس جنجال روان دی دلته په امریکا کې چې د 2021 کال د سپتمبر میاشتې د 11 نیټې تر رهبري بریدونو له امله هغه 2 میلیارډ ډالر زیرمې چې د افغانانو دي او دا مهال د نیویارک په مرکزي بانک کې دی ضبط کړي. اوس چې پر دې پیسو حقوقي دعوا هم رامنځته شوی او د امریکا د قوانینو له مخې څومره امکان لري چې که طالبان هغه شرطونه هم چې نړیوال امریکا ورباندې ښیي هغه هم پوره کړي، نو دا پیسې افغانستان ته ورکړل شي؟ آیا د دې امکان شته؟ ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د دروند میلمه او ډیرو درنو کتونکو ته سلام وړاندې کې هیلې وړاندې کوم. اصلي خبره خو دا ده چې دغه کومه حقوقي ادعا چې دوی حقوقي بولي چې د خلکو لخوا نه، دا یوه بهانه ده. په حقیقت کې ستونزه سیاسي ده، هغه ستونزه چې د افغانستان حکومت اوسنی طالبان سره مخامخ دي، دا بهانې دي. خو دا بهانه هم حقوقي اساس نه لري. کومه دعوا چې دلته یې امریکایان کوي هغه د خلکو د پیسو باندې ده. دا پیسې د افغانستان د خلکو دي، که هغه په انفرادي توګه د خلکو دي، د شرکتونو دي او که د حکومت دي، په ټوله کې د خلکو دي او دا له حقوقي اړخه په هیڅ عنوان د امریکایانو نه دي. او دا چې بانکونه او د مالی سیستم په ټوله کې د امریکا تر نظارت لاندې ده، دا یو بیل بحث ده. اما پیسې او داسې بهانه کول د دې لپاره چې امریکا بیرته هغه غوښتنې چې په تیره کې ټول نړیوال لري، لکه د عمل شموله حکومت او د ښځو ونډې او ترهګرۍ سره د مبارزې په دې مسایلو دغه اصلي خبرې دي چې دا ورته بهانې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو. لازم ده چې داسې موارد هغه هم د امریکې غوندې یو هیواد لخوا نه مطرح شي
خلک حق لري دلته په امریکا کې چې دعوا وکړي دلته ستونزه نشته ده خو دا کومه جبران د خسارت چې ورکول کیږي هغه د امریکا د خزانې نه ورکړل شي ورته ځکه هغه جرم د امریکا په قلمرو کې رامنځته شوی و او په دې کې اشخاص ګران دي اشخاص چې دا جرم یو شخصي عمل ده نو جرم نشي کېدلی چې بیرته هغه خلک چې دوی په تور لیست کې دي یا هم د القاعده سره مرسته کړې ولا په دې موردو کې د افغانستان د خلکو پیسې دوی ته ورکړل شي مصباح صاحب دلته دغه قربانیانو کورنۍ یو استدلال دا کوي چې د سپتمبر په بریدونو کې طالبان لاس درلودل د القاعده شبکې ته سہولتونه برابر کړي و چې دوی وتوانېدل د سپتمبر بریدونه ترسره کړي او که دغه پیسې اوس دوی ته ورشي ممکن دوی بیا هم ورڅخه استفاده وکړي او یا هم د خلکو لاس ته ونه لویږي نو په دې هکله ستاسو نظر څه دی؟ اول خدای و ثابته موضوع هم نه ده د دوی لخوا نه ادعاوې دي دا چې اصل په حقوقو کې دا ده چې براتزمه اصلي حالت د تر څو چې د محکمې د حکم پر بنسټ یو څوک مجرم ونه پیژندل شي هغه نه ده د دوی لخوا نه ادعاوې دي دا چې اصل په حقوقو کې دا ده چې براتزمه اصلي حالت د تر څو چې د محکمې د حکم پر بنسټ یو څوک مجرم ونه پیژندل شي هغه خپل عادي حالت لري له بل اړخه که القاعده او که طالبان په تیر رامنځته شوی په سپتمبر په 2001 کې خو دلته اوس بحث دی او هیواد ده هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کې د مساوي حق نه برخوردار ده هغه هیواد چې درېګونه عناصر لکه د نفوذ د حاکمیت او د قلمرو مسئله تر ډیره حده پورې اوس حل ده او هغه باید په رسمیت وپیژندل شي د داسې یو هیواد سره د بحث مسله مطرح ده نو جرم د یو ډلې لخوا نشوي ده او هغه ډله چې ده د اندوی په اند چې کله دوی لمري افغانستان ووتل دوی ویل چې موږ القاعده ته شکست ورکړ او سامو له منځه بوته نو کله چې هغوی له منځه بوتلل اوس دا د دوی داخلي ستونزه ده دا خلک چې دلته جبران د خسارې ته دعوا کړې ده دوی حق لري خو دوی ته د امریکا له خزانې نه پیسې ورکړل شي نه د یو مظلوم ولس نه چې نن سبا له لګ نه مړ کیږي دا غیر حقوقي غیر عادلانه او بې انصافي ده د امریکا ګیلاني صاحب د طالبانو ویاندویان وایي چې داسې هیڅ اسناد نشته چې دا ثابت کړي چې طالبان د سپتمبر په 11 په بریدونو کې دوی لاس درلودل خو امریکا بیا وایي چې دوی د افغانستان خاورې د دوی واکه ورکړی او اوس دا کدی اوس موضوع ته فرضاً راشو چې دا څومره د حقوقي اړخه وخت نیسي چې ثابت شي چې آیا طالبان ګرم دي د سپتمبر په بریدونو کې دوی لاس درلودل او که نه درلودل اول دا چې دا خاوره طالبانو القاعده ته نه ورکړه بلکې همدا امریکایانو کوشش کاوه چې څونه متحدین مسلمان متحدین چې څونه دي دا غوښنه د افراطي ډلې ټول افغانستان ته واستوي او د اتحاد شوروي په مقابل کې وجنګوي او هغوی ته وویل چې کینات ته زینو مغه لارې افغانستان دی نو دا مصیبت موږ ته دوی جوړ کړو دوی راغلل دلته ټریننګ کمپونه لرل چې کله موږ دوی ته ویل چې دا ټریننګونه چې دوی په افغانستان کې کوي دا د افغانستان د جنگ لپاره نه دی دا د باندې افغانستان لپاره دوی تیاری نیسي ولې هیڅ کله موږ ته غوږ نه ایښودل اوس دغه ملامتي چې دوی د طالبانو په غاړه اچوي زما په نظر باندې دا هم صورت قطع حقوقي بڼه نه لري او تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې واقعا القاعده دا کار کړی دی او یا همداسې لکه چې جناب مصباح صاحب وویل چې څو کسانو په امریکا کې تصمیم نیولی دا کار کړی او مسؤلیت اوس د یو مظلوم ملت نه زور وباسي زما په نظر باندې دا فقط د زورآورو کار دی چې په زور باندې خپل کار په مخ وړي دلته بیا نه حقوق بشر ته دوی توجه کوي او نه انسان دوستۍ ته بلکې دا فقط موږ خپل کوم ماته شي خوړلای د مخنیوي لپاره او هغې لپاره یو پوخ پیدا کولو لپاره داسې یو خبرې جهانیانو ته وړاندې کوي او مصیبت د افغانستان مظلوم خلکو وایي بله مصباح صاحب تاسو د طالبانو او القاعده اړیکې اوس څنګه ارزوئ آیا د سپتمبر د 11 بریدونو کې طالبان د القاعده سره مرستې کړې دي اوس
چې اوس قیمت عام خلک او ولس ورکوي؟ ګورئ له حقوقي اړخه د یو اتهام یا د یو ګمان او د اثبات ترمنځ ډېر مراحل دي چې هغه باید د قوانینو پر بنسټ د خاصو مراجعو چې هغه محاکم دي، هغه څارنوالي دي او د مسلکي کسانو په واسطه باندې ثابت شي. نو له حقوقي اړخه شفافیت په دې کې ډېره مهمه ده. په خواشینۍ سره باید ووایو چې دغه شعار موږ ثابت نشوله تر اخره چې دا څه وله، څه رقم دا پیښه وشوله او بیا دوی په څنګه داخل شوله. خو په سیاسي اړخ چې دوی هر رقم را تاوایي هغه د دوی کار ده. نو داسې اسناد یا داسې ممکن اسناد شتون ولري، خو هغه اسناد باید د یو حقوقي فلټر نه چې هغه محاکم دي، هغه څارنوالي دي، دوی حق د دفاع ولري، دا ټول موارد لا مشخص مرجع نه مخته ولاړ شي، هغه څه نه دي شوي. نو په دې اساس باندې موږ وایو چې دا یوازې بهانې دي چې د حقوقي موارد وسیله ګرځولې ده. اصل کې چې دي ستونزې سیاسي ستونزې دي. بله ګیلاني صاحب، امریکا ولې سیاسي بهانې جوړوي د دې لپاره چې دغه پیسې د خوشي نشي؟ امریکا احساس داده چې ماته خوړلې کېدای شي چې خپل رقیبانو ته او نړیوالو ته داسې وښیي چې مونږ هلته ماته خوړلې، نو یو مظلوم ملت باندې دغسې ظلم هم کولی شو. نور هیڅ یو داسې بهانه د افغانستان دپاره نه ده. ولې زما خواهش دی امارت اسلامي نه دی، مونږ امریکا سره پنجې نشو اچولی. هغه اوس په دنیا کې زورور دی. هغه کوم پیشنهادونه چې د نړیوالو د خوا نشته دی، هغې سره د امارت اسلامي ځان همګامه کړي او بالاخره د دوی د بهانې هر څومره چې کولی شي کمې کړي. همه شمول حکومت جوړ کړي، ښځو ته د وظایف ورکړي، مکتبونه او پوهنتونونه د شروع شي، په حقوق بشر باندې توجه وکړي، امنیتي لحاظ باندې خلکو د ستونزې نور پیدا نه شي. موږ ګورو چې په کابل کې او په نورو ښارونو کې پخواني سرمنصبان او پخواني چارواکي وژل کېږي. د دې مخنیوی وکړي. زه یقین لرم چې په دې کې امارت اسلامي لاس نه لري، ولې دوی مسؤلیت لري چې د هغوی مخه ونیسي. همداسې د نړیوالې په مرسته باندې چې که دوی داعش او القاعده د خپل د خاورې نه ونه باسي، په صورت قطع باندې امارت اسلامي په دا کمو امکاناتو باندې نشي کولی. امید دې ته دی چې امارت اسلامي خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي او بالاخره د دنیا او د افغانستان بله مصباح صاحب، بله ستاسو غږ پرې شو. ګیلاني صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. مصباح صاحب، د امریکا حکومت وایي د طالبانو یو شمېر غړي لکه سراج الدین حقانی او خلیل الرحمن حقانی د ترهګرو ډلو او افرادو په لست کې دي. په متحده ایالاتو کې د افغانستان د نغدو زیرمو د خوشي کولو لپاره نور قانوني او قضایي خنډونه څه دي؟ ورې په دغه دریو مواردو کې چې وضاحت ورکړل شوی د امریکای د حکومت لخوا نه، دغه یو مورد منطقي ده او سم ده او په نړیوالو اصولو هم برابر ده چې هغه دا ده چې دغه پیسې باید دوی پوه شي چې دغه پیسې بیرته هغه مظلوم خلکو ته چې په اقتصادي لحاظ له بد وضعیت سره مخامخ دي او د خلکو پیسې دې ورکړل شي. ولې دغه دوه مورد نور چې دي، که هغه د تور لیست مسله ده او که هغه د خلکو د ادعا ده د جبران د خسارې، دا دواړه توجیه پذیره دلایل نه دي. امریکا ته هم لازمه ده چې په داسې څرګندونو کې له احتیاط نه کار واخلي، ځکه په داسې څرګندونو کې د خلکو د نورو دولتونو حقوق نقض کیږي. په دې موارد کې تور لیست مسله یوه موضوع ده. ډیره مننه کوم مصباح صاحب او همداشان د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر پیر سید اسحاق ګیلاني صاحب او همداشان له شیکاګو څخه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال. مصباح صاحب، ستاسو د حضور څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه څېړنې او غبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه